بل شرط د دې مونځ دپاره هغه دا دی، خاص کر د نارینهو دپاره اکثره دا نوجوانان نارینه اذان اوري او جومات ته نه راځي، په جمع جماعت مونځ نه کوي، په دیرو کې مونځونه کوي، په کورونو کې مونځونه کوي. حالانکه الله رب العالمین فرمایي ورکعوا مع الراکعین، او نبی علیه صلات وسلام په صفا الفاظو ویلي دي چې تاسو دلته د جمع له راځئ. یو حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه السلام وویله چې زما اراده وکړه چې د هغې خلکو کورونو ته اور واچوم چې کوم اذان اوري او جومات ته نه راځي. د دې وجې نه اهل علمو په کبائر الذنوب کې دا ذکر کړی چې ګناه کبیره ده. څنګه ګناه کبیره ده؟ چې سړی اذان اوري او مونځ کوي او په کور کې کوي، یعنی مونځ هم دې وکړو او بیا هم په ګناه کبیره کې اخته شي. ولې؟ ځکه چې ته جومات ته رانلې. التخلف عن الجماعة د اهل علمو لیکلي، ځکه په دې وعید راغلی دی چې د دې نه ته بار بار ته په کورونو کې په دیرو کې منځونه کې دا ته په ګناه کبیره کې اخته، وړه ګناه کې نه اخته. مسلمان به د جمع اهتمام به کوي. نو دا شروط چې کله راجمع شي نو د الله رب العالمین نه امید دی چې دا مونځ به الله تعالی بیا په خپل دربار کې قبل